अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद ده چې ټول وشو برابر اوسه او ری اوسه جوړ تکړه اوسه. زه نن بیا تاسو ته د رافیټ ټیک چینل د طرفه حاضر یم چې زه نن تاسو ته بیا د ایکسل فرمولې په باره کې خبره کوم. ویغه نه بده ایکسل فرمولا ته شاین نن په کلاس کې سره ایکسل فرمولا دو ایوریج څنګه فرمولا دو ایوریج تشته ایوریج دغه ته ویل کسرانګه مشتو سي د سکول چې کی مډ کی په فاست پوزیشن روشي په سیکنډ روشي په تھرد پوزیشن روشي لیا بدمیش هغه ایوریج بوسي لکه څنګه چې هغه مر سره سیم څنګه ایوریج دا نو سو کې ارسي چې تاسو ته نن ایوریج فرمولا وشای نو دا ځکه خو اول چې کیم دا انسری دا جمع کې څنګه جمع کې زداغه د تشای 10 دی جمع کړل دا وته وګوره ایسه دغه دا وته وګوره سه سلیکشن وي اوکې هغه نه واده انټر کا دا وته وګوره ایس یا دازو کا ډبل کلیک کا دا شاید او تو ګره ټوله یا غروغای هغه نه بعد دازو کا میټ سره ایوریج تشتاوی زه تو ستا داغه شاین چې ایوریج تشتاوی نو سو کې اگر دازو کا از ایکوال ټو وای از ایکوال ټو تو ستا پاتو چې خامخا وای قانون اول میټ سره فرمولا نه چیګای لکه څنګه زه تو ستا شاین دا تو ګره ایوریج از دازو کا میټ سره ایوریج فرمولا در چیګه کړه کزه چیرې دا سیو کو چې از ایکوال ټو علامات چې دا کیم ده دا ز نو وای دو آیا دایمو سره چیګه کو دا تو وګوره دایمو سره فرمولا نر چیګای نو سدو دا ځکه تاسو کوي از ایکوال ټو علامات ضروری ده دا تو وګوره فرمولا چیګه کړه چې ایوریج از دا ځکه تو نه نمبر وړي مطلب نمبر 1 یعنی تو سو کې د کیمه پرچې چې کیمه دي کنه دغه سلیکشن وته کې ټوټل ونو ته کوي د کیمه پرچې چې کیمه لکه څنګه میث انګلیش او اردو چې کیمه دغه سلیکشن دی وته هغه نه بعد انټر کړه وته وګوره دغه پرسنټیج وته اس ته په داسې کې ما شاید د 67 ویل روغای 67 زکه تو سره روغای چې په هر پرچې شوی تو لکه دا وته وګوره 70 په دغه شي دی یو داله ونر وړای سیمشل 67 شل هغه سیمه پوتشل 69 چې پوتشل دوه دغه تر وړای دوه چې دغه تر وړای هغه 67 و دغه 67 و دغه 67 درې سره 67 شل نو دغه ترانګې میر سره دا ایوریج چې دا وګوره دغه به شوی دا شی میر سره یې غشله کداغه شي 67 شل په یو پرچې چې درې پیپر دی په دا شی 41 شل درې پیپر دی په دا شی 66 شل په دا شی 41 شل لکه په یو پیپر شي 41 نمبر شل یا په یو پیپر شي 58 نمبر شل په دا باندې پیش لوستا که تاسو ویډیو خوښ شوی سبسکرایب کړئ لایک کړئ او نور ملګری سره شیر کړئ ځکه سبسکرایب کړئ چې تاسو ته بل ویډیو چې کومه دا تاسو سره ملاوي شي